تېرېږي په ما بیخي لاره راباندې ورکه ده چې وکړم کومه خواته لاړ شم دا هر څوک چې پوښتنه کوي څنګه شو نامزاد د معلومات ونه شو هېڅ چې نه شم ویلی همداسې په ژړا شم وی یو ګوت مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې یو اوږد مزل دی بل له ستونزو ډکه لاره مورې د دعا لپې دې کچکول کړه زما لپاره مورې او په سفر تللی یم له تورو غرو پناه یم درنه په سفر تللی یم له تورو غرو پناه یم درنه په خدای دې سپارم او په خدای باندې مې سپاره مورې او اخ د حکمونو وچو شونډو دم دې سپر دی راته اخ د حکمونو وچو شونډو دم دې سپر دی راته دا چې محفوظ یم له هر درده هره واره مورې او دا چې کرۍ شپه غوږ نیولی یې د وره زنځیر ته دا چې کرۍ شپه غوږ نیولی د وره زنځیر ته قربان رنځوره به یې زما له انتظاره مورې قربان رنځوره به یې زما له انتظاره مورې د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو او نیکو هیله مو هرکلی کوم خدای دې وکړي چې خوښ و خوشحاله به یاست او له خوښیو څخه ډکه شپه مو هم راپیل کړې وي بیا هم رباط خپرونه ده ستاسو په درانه خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حاضر یم هیلهمند یم چې تاسو هم راسره د خپرونې تر پای شیبو ملتیا وکړئ او رباط خپرونه راسره تر پایه وګورئ قدرمندو لیدونکو کله چې هم تاسو په هر رباط خپرونه کې زموږ سره هغه کسان هغه ځوانان چې ډېری په دغه قاچاقي لارو باندې ځي راغواړو بیرته چې راستانه شوي ګران وطن افغانستان ته او په رباط خپرونه کې له ځانه سره دمه کوو او د دوی د دغه سختو لارو د دغه سختو کړاوونو چې دوی په دغو لارو باندې تللي له کومو ظلمونو سره مخ شوي د قاچاقبر له خوا نه چې کوم ظلمونه په دوی شوي د غلو نخوا له کومو ستونزو سره چې دوی مخ کېږي بیرته ګران وطن ته راستنېږي نو موږ کوشش کوو چې هغوی راغواړو خپرونه کې دمه کوو او د دوی د مسافرت دغه سختې قصې ورڅخه اورو چې تر څو هغه ځوانان چې په دغه لارو تللي نه دي ناخبره دي هغوی په دې باندې پوه شي چې په دغه لارو کې څومره ستونزې دي څومره مشکلات دي څومره افغانانو په دغه لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه اوسه پورې هم د ډېری افغانانو جسدونه د ځوانانو په دې ځنګلونو د غرو لمنو کې په دې ځایونو کې پراته دي چې په ځینې ویډیوګانو کې تاسو خپله ګورئ چې دوی په داسې ځای کې په حق رسول کېږي چې د هغوی جسد نه اخوا انتقالېږي نه دې خوا ته او نه دې څوک قصه کې اوسېږي نه چا کې دومره دا رحم شته ده چې یو چا ته لاس ورکړي راپورته یې کړي نو نن شپه هم خپرونه یو څه داسې بدله ده چې نن شپه هم را سره په خپرونه کې د داسې یو کورنۍ دوه کسان را سره دمه دي چې هغه ځوان هم په دغه قاچاقي لارو باندې سفر وکړه چې نوې کوژده کړې وه یو 6 میاشتې د کوژدې وتلې وې چې کله یې د وطن بیکارۍ ته او د خپل کور د اقتصادي ستونزو مشکلاتو ته وکتل او دې وضعیت ته یې وکتل نو دا هم وغوښتل چې زه په دغه سفر باندې باید لاړ شم له هېواد نه بهر سفر وکړم او په قاچاقي سفر باندې نو کله چې دا د کوره وځي له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي څنګه له کوره وځي دا چې په کور کې یو سپین ږیری پلار لري نور وروڼه یې دي چې هغه د کار نه دي کوچنیان دي او د کورنۍ ټول مسؤلیت لومړی د ده پر غاړه و دا چې لاړه بیا هر څه پلار ته پاتې شول پلار هم سپین ږیری چې د ورځې په 10 افغانۍ باندې دا کار کوي او هغه 10 افغانۍ چې کور دې پکړی او زوی هم په دغه لاره باندې لاړ شي 6 میاشتو کې مړی ژوندی ورک شي نو دا سپین ږیری پلار به کوم ځای راونیسي په خپرونه کې را سره نن شپه د همدغه ځوان چې یوسف ولد محمد زمان نومیږي چې د بغلان ولایت اوسېدونکی ده او تقریبا 6 میاشتې کېږي چې دغه انځور ده او له کوره څخه وتلی ده په قاچاقي سفر باندې که چیرته په مرز کې د ایران د ترکیې په خاوره کې هغه ځوانانو سره چې سفر کړی په لاره باندې تللي دي کولی شي موږ سره اړیکه ونیسي او د دوی کورنۍ ته به موږ یو خوشخبري ورکړو او ځکه چې 2 جنه په کورنۍ چې البته یو د خسر کور ده چې نن شپه یې مېرمنه هم موږ سره په خپرونه کې ده او پلار یې هم موږ سره په خپرونه کې ده
نو تاسو کولی شئ چې موږ سره خپله همکاري وکړئ او د دوی په اړه چې هر څه معلومات تاسو پیدا کړئ زموږ وټساپ شمېرې سره اړیکه ونیسئ او موږ به ستاسو هغه د خوښۍ زیری د دوی په کورنۍ باندې کوو. نن شپه را سره په خپرونه کې د یوسف جان پلار دمه ده او ورسره یې د یوسف جان میرمن چې د یوسف جان پلار معذوره ده، سپین ږیری دی، نه شي کولی چې پسې وګرځي، خو ډېر چې پسې ګرځېدلې ده د یوسف نامزاد چې تر سفارت تر کوم ځای چې چا ادرس ورکړی ده دا پسې ګرځېدلې، پلټنه یې کړې، پوښتنې یې کړې ده، خو هېڅ هم په لاس نه دي ورغلي. دا چې کومو کسانو د ایران نه ورسره د بهر نه اړیکه نیوله او په یو نوم په بل نوم یې ترېنه څومره پیسې خوړلې، څومره پیسې اخیستې دي، ځکه دوی مجبوره ول چې هر چا به ورته ویلي چې موږ لیدلی ده په فلانکي ځای کې د دومره پیسې موږ ته راکړه، موږ به یې تاسو ته ادرس وښیو یا به یې درته ووایو چې یا مړ دی یا ژوندی ده فلانکي ځای کې ده. نو نن شپه را سره په خپرونه کې د یوسف جان پلار او د یوسف جان میرمنه چې نوې کوژده کړې او دا په دې سفر باندې لاړه، دواړه سره په خپرونه کې دي. نور جزیات به له دوی څخه په دې خپرونه کې واورو، دا قصه به له دوی څخه واورو چې یوسف جان په کوم حالات کې له کوره ووته، څونه وخت له دوی سره په اړیکه کې و، کله اړیکه پرېږه شوله، بعد د هغې نه چا ورسره اړیکه ونیول چې یا موږ چېرته ولید یا مو نه لید، دا قصه به له دوی څخه واورو. کاکا جانه تاسو ښه راغلاست، وایم ستړی مه شئ. سلام علیکم، جوړې په خیر. وعلیکم السلام، تاسو ښه راغلاست، وایم ستړی مه شئ، وخت مو په خیر. خورکۍ تا ته هم ښه راغلاست، وایم ستړي مه شئ. السلام علیکم، تاسو ته هم سلام وړاندې او څوک چې موږ ګوري هغې ته مې سلام مخکې کوم. ډېرې مننه، سلامت اوسئ. لومړی راځو کاکا جانه تاسو ته چې د یوسف جان د کوره وتل چې کله دا د کوره وته داسې غټې ستونزې څه ولې چې دا د کوره لاړه او خپل هېواد یې پرېښود؟ دا غټې ستونزې دغه وې چې موږ بیچاره وو چې نه درلودل، دی لاړو خپل په سفر باندې لاړو ایران ته، ایران نه په ترکیه لاړه، بس دا 6 میاشتې کېږي دره کې نشته ده، لاړو نو چې ودرېږي څه کېږي. تاسو په سترګو معذوره یاستئ؟ په سترګو معذوره یاستو، پاس له ماښام نه مازدیګر نه چې بیا نه وینو غواړه وینو خو نه نو بیا داسې معذوره یاستو چې نه وینو، داسې کاروبار اول هم دغه زوی و کاروبار یې کوو، اوس هغه لاړه داسې نادرکه ده و تنها اوس کارمار خپله کومه په 10 روپۍ یو پټی وهم، د ورځې 90 روپۍ یا 10 روپۍ کار کوم، نور خو دې نه اضافه کار نشته ده. څنګه یوسف جان زړه کې سارمان و، څنګه لاړه د کوره، دلته کار نه ورته نه پیدا کېدې، ستونزه یې څه وله؟ کور کې خو چا سره مشکل نه درلوده؟ نه کور کې چا سره مشکل نه درلود، خو کار بار دلته نه و، په دې وطن کې کاروبار نه و. پټ لاړه که ښکاره لاړو؟ نو ښکاره لاړو، پټ نه ده تللی، ښکاره تللی دی، کاروبار نه و، بېکارۍ نه لاړو دې وطن نه بل وطن ته تورېږي چې 100 روپۍ پیدا کړو، راوړو د روزګار هم د پلار ښه شي، موږ روزګار ښه شي، داسې خبرې روانې. چا سره تر دې دمه پورې اړیکه ونیوله، چې همکاري وکړه در سره، خپلوان څوک وګرځېدل؟ والا خو دې خو اړیکه مړیکه مې ونیوله، خو څوک ما سره اړیکې ونیولې، بعضې خلکو اړیکه ونیوله چې ما ته 15 میلیونه تومن راولېږه، زه به تا ته دا جسد یا ژوندی در وښیو، هغه پیسې واخلې. 15 لکه روپۍ راکړه، یا به یې مړی در وښیو یا به یې ژوندی در وښیو؟ دوی تر اوسه لا خبر نه دي 15 لکه غواړي. 15 لکه غواړي، 15 لکه یې واخیستلې 15 لکه دې ورکړې؟ 15 لکه یې واخیستلې و، 15 میلیونه تومن یې واخیسته، او زه چې نه ژوندی معلوم شو نه یې مړی معلوم شو، نه هېڅ شی معلومات یې نشته، دره کې نشته. خورکۍ راځو تاسو ته چې ته خپله پسې څومره وګرځېدلې، کوم ځایو ته لاړې او څه دې جواب ترلاسه کړ؟ زه چې دې د وږي کېدو نه تقریبا 2 جمعې تېرې شوې وه. څومره وخت تاسو سره په اړیکه کې وده؟ همدغه چې حرکت یې وکړ وویل چې موږ ګیم ته ووتلو، نو موبایل یې بند شو. نو نن پورې دغه د روژې ته 15 ورځې پاتې وو چې لاره نادرکه شو، نن پورې تماس یې موږ سره نه ده نیولی، نه خبرې چې چېرته ده چېرته نه ده. او دې وږي کېدو نه 2 جمعې تېرې شوي وو. اول خو قاچاقبر ویلې چې 3 ورځې صبر وکوئ، دا په بله خوابګاه کې ده، موږ تاسو ته حوال درکړو. چې کله 3 ورځې تېر شو بیا هم چې اړیکه ونیوه، وایي هغه ده یو هغه پازګاه پورته کړی زندان کې ده، تاسو لږ صبر وکوئ. یو جمعه بالاخره میاشت پکې ویلې، میاشت صبر وکړئ، 2 میاشتې. خو موږ رښتیا صبر هم کوو، خو ګرځېدو مو ورپسې. دغه 2 جمعې چې تېرې شوې، ځینې دوستانو ویل چې ته سفارت ته لاړ شه، تا ته یې ویلې؟ چې د هغې له طریقه که کوم مکتوب ولیږي
ستا د نامزاد به پیدا شي. رښتیا زه همداسې د کوره ووتم، هېڅ چا ته مې ونه ویلې. په لاس کې مې 1.5 سل روپۍ وو. نه لیدلی مې نه و سفارت. همداسې ووتم، نو همدلته ښار کې راغلم، موټر کې کېناستم. څو روپۍ درسره ولې؟ 1.5 سل روپۍ راسره وو. همداسې چرت کې موټر کې کېناستم چې یو وخت کې کوتل سر کې کښته کړی وم. نه پوهېدم چې دا سفارت چېرته ده. هغې چې کې هلته چې کښته شوم، خو 40 روپۍ راسره پاتې شو. ما هلته دا بېرته کرا ورکړم، بیا به کور ته څنګه ځم. خو هماغه جي نه پیاده راغلم سفارت پورې. یو ځای کې به کېناستم، بیا به پیاده راتلم. حتی پښې مې داسې شوي، تناکې شوي، بېرته وینې شوي وو. زه بیخي پوه شوی نه وم په خپل درد باندې، همداسې ګرځېدم. یو وخت کې نو سبۍ نه مې حرکت کړی او 1 بجه ما سفارت پیدا کړ. د سفارت 2 دروازې دي که نه، که فکر هم کړی. یو دروازې ته تلم او اخوا ته لاړ شه، هغې دروازې ته. دونه منزل مې کړی و. بیا به دې ته راتلم، کم 4 دفعې کله دې دروازې ته راتلم، کله هغې دروازې ته. د ایران سفارت ته لاړې؟ چا صحیح نه ویلې. بیا هغې نه بعد یو مجاهد و، هغې ویلې چې زه ته یو عریضه هغه ولیکه. هغه مې چې ولیکه، بیا چې راغلم ویلې خسر دې مې راوله ځان سره. هغه بیا بېرته کور ته راغلم. کور ته چې راغلم، بیا دوی مې ځان سره بوته. کم 5-6 دفعې لاړو، د مکتوبونه دا شیان، یو نه پیسې واخله، بل نه پیسې واخله، د موټر کرا وکړه. سفارت ته لاړو، 2 مکتوبونه مو لیږلي، یو ایران هغه ته او یو ترکیې مرز ته مو لیږه. نو بالاخره هېڅ شی م لاسته رانغی. په دې نوم هغه نشته په دې ایران زندانو کې. نو بیا همداسې هغه ته لاړو، د قاچاقبر ورور پسې دې لاسم و. دا زما خو سر بېچاره زیات همدې سره زه ګرځېدم. عریضه یې وکړه د وزارت داخلې له خوا نه. هلته لاړه، پیسې قرض کولې، د هغه ته طالبانو موټر ته یې به تیل اچو چې موږ د قاچاقبر نفر ونیسو. بېرته راځو کاکا تاسو ته چې ته لاړې، عریضه دې په کوم ځای کې وکوله؟ کابل کې قاچاقبر و، کابل ولایت کې و؟ نه، ولایت بغلان کې و. بغلان کې و قاچاقبر؟ اوس په ایران کې ده، خپل هم په ایران کې ده، کور هم په ایران کې ده. تا چې وزارت داخلې نه یې درته امر درکړ، مکتوب یې درکړ په بغلان باندې؟ بغلان باندې وزارت داخلې نه امر راکړی په بغلان باندې. بغلان ته پلخمري ته مې وړی، پلخمري نه مې کم کړی ده، بیا مې وړی ده بغلان خپل مرکز ته. مرکز ته مې وړی ده، هلته مې هغه ته وړی ده، هغه ته حوزې عریضه ده، دو ته مې وړی ده. مربوطه حوزې ته دې ور وړی؟ شارکوني حوزې ته مې وړی ده. شارکوني حوزې کې مې ورکړ. شارکوني حوزې څه وکته چې دا امر د بالاجان راغلی ده، دې خلکو پسې لاړ شه. ما ته ویل ته خپله لاړ شه، کور یې وګوره، بیا فاصله دې موږ ته راشه چې موږ در سره لاړ شو. زه چې لاړم کور مربوطه حوزې درته ویلې؟ مربوطه د حوزې راته ویلې. هغه چې کور ته لاړم، کور مې ورته وکته، کور مې پیدا کړم. ما دا خو په ګیر نه راځي، زه څه وکړم؟ بېرته ورته راغلم، دا امر مې بېرته ورته، دا جلد مې ورته راوړم. دغه د جلد دا خو په ګیر نه راځي ما ته، زه خو مسله نه یم چې زه ونیسم. دولت تاسې یاستئ، زه چې یم؟ زه یو نفر یم چې بېغرض نفر یم، هلته راغلی یم، عرض مې تاسې ته کړی ده، تاسې ما عرض نه اورئ، زه څه وکړم؟ اخر یې وکتلې، وایي زه لاړ شه، وایي نفر در سره کومه، زه لاړ شه. نفر یې را سره کړه سبا ته، ورځ خو تېره شوه لاړله، سبا ته یې نفر را سره کړه. بیا ورغلم، وایي دې فولډر کې وایي تیل واچوه. فولډر کې 300 روپۍ را باندې تیل واچول. لاړ کور شاته یې ورغی، چې کور شاته یې ورغی، دا خو وایي سیاسر یې څوک ونیسو؟ وایي نه کېږي، څوک نشته دی چې ونیسو. هغه سړی پټ شو، نو که کور کې مو پټ شو، په ګیر رانغی. ځاته بېرته فولډر کې راسپاره شو، بېرته راغلو دلته کور ته، هغه ته حوزې ته راغلو. حوزه کې مې دا شی ورکړ، ما ورته ویل دغه تاسې ته راغلی ده، نو تاسې څه اجرات نه کوئ، زه څه وکړم؟ نمشته یې کړم، ولایت ته نمشته کړ، زه ولایت ته لاړ شم. بیا هغه یې نمشته کړ ولایت ته. ولایت ته مې ویوړه قمندانۍ ته. قمندانۍ ته مې قمنداني ورته بېرته اجرات وکړ. ویلې وایي زه بل مکتوب نمشته کړ، بل مکتوب مې نمشته کړی ده، هغه یې وړی ده، هغه کړی ده، محکم کړی ده. بیا یې ویوړه، وایي لاړ شه دا بیا څه محکمې ته. ما محکمې ته ویوړه. محکمه کې مې وایي دا خو ورور په ورور نه نیول کېږي. مالې چې د ورور لاس نه وایي در سر به خو دلته نفر څه رقم ځي ایران ته؟ وایي د ورور لاس ورسره دغه ته نفر لیږي، هغه یې لیږي بل خوا خارج ته.
د افغانستان نه چې کوم کسان ځي دی یې جمع کوي بیا هغه ته ورلیږي هغه ته یې لیږي دا جمع کوي مالې ښایستې دا داسې نه وایي دا سر به خو د جنه تلی سو خو نه سو تلی مالې اخر یې راته ویله وایي زه ته هغه که لاړ شه هغه ته محکمې ته محکمې نه مې امر واخیسته را مې وړ امر مې ورته هغه که وایي لاړ شه قمندانۍ ته یوسه قمندانۍ ته یې وایي یوسه بیا ما زه مریض شولم ولیدلم یو میاشت قریب 15 ورځې زه په شفاخانه کې پروت وم څوک نه و چې وګرځېږي هغه مې په جیب کې کېښوده بېرته راغلم بېرته چې زه جوړ شولم بېرته راغلم بیا راغلم کابل ته راغلم هماسې پاتې شو زه داسې مریض شوم چې قدرمن لیدونکو زو خپرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیرته خورقي تاسو ته چې د ګرځېدلو لپاره خو نور څوک نشته چې تاسو راوګرځي همدا سپین ږیري خو سره دي نور خپلوانو چا همکاري منډه او ټنډه ونه کول دې وخت کې ورور د ورور په دایت نه لګېږي د خپلوان خو کوي خپله چې لاړې دومره دروازې دې وټکولې سفارت ته لاړې څه جواب دې ترلاسه کړ هیڅ شی نتیجه ونه لګېږي بالاخره امیدم خدای ته او تاسو ته چې کوم ورونه موږ ګوري او موږ سره همکاري وکړي دغه مسافر ولټي او پیدا کړي هغوی ته به موږ همیشه دعا کوو ځکه د یو سیاسر چې ده که نه هماغه خاوند دی چې سرپناه پرې هغه چې نه وي نو یو خو ژوند دی تباه او بل خلک خولې څوک نشي نیولی خپله دا ژوند درته څومره سخت ښکاري زیات سخته راته ښکاري په کور کې د مور د خویندو ایدو وضعیت څنګه مور یې خو داسې حالات کې ده بیخي بیچاره همداسې بېهوشه پروت د خولې نه وینې ګرځي همداسې ډوډۍ پخېږي خو د خوړلو څوک نشته چې هغه وخوري کله چې تاسو سره خلکو اړیکه نیوله چې موږ لیدلی د پلانکي ځای کې ده یا دلته ده یا هلته ده د پیسو غوښتنه یې درنه کوله باور مو پرې کوو پیسې مو ورته ورکولې او داسې خبرې کول لکه حقیقت چې دوی چې لیدلي همدغه یو جمع هم نه کېږي چې یو ښځه موږ سره اړیکه ونیوه هغه هم ایرانی و مرز خواته یې کور ده هملته همغې خوابګاه کې 14 شپې ده زما نامزاد اوسېده هملته هغې ما سره تماس ونیو وی هغه ده وی زما خاوند ترکیې نه راغلی ده یو کم نه یو بندي راوستی ده هلته زیات بندیان وو تاسو کولی شئ چې پیسې ولیږئ زما خاوند مطمئن ده هلته یې تاسو نامزاد لیدلی ده دغونه پیسې ولیږئ 15 میلیون اول یې ویلې 10 میلیونه ولیږئ ما ویل موږ سره ولاکه حقیقت د 10 روپۍ موږ سره نشته موږ به دا 10 میلیونه له کومه کړو خیر د تاسو یو معلومات وکوئ په خدای زه به ورته خیرات ټولوم ګدایي به کوم زه بیا تاسو ته دا پیسې درکوم خو موږ ته یو صحیح ثبوت یې وښیه ثبوت یو ویډیو موږ ته وښیه وی نه داسې نه کېږي چې تاسو پیسې موږ ته ونه لیږئ او را نه کړي دا خاوند به مې په څه شی لاړ شي هلته وګوري او ستا نامزاد هلته شته او موږ مطمئن یو خو بالاخره زیات وګرځېم په خدای دونه یو بل ته مې زنګونه وهملې دغسې دغونه پیسې هم پکارې دي هغوی 10 خبرې کولې تاسو پر چا باندې باور کوئ 10 خبرې مې اورېدلې دي بالاخره چا پیسې هم رانه کړ بیا مې خپل خسر سره اړیکه ونیو دوی هم ناچار خلک دي بیا څه ناڅه دوی وکړه موږ هم راټول کړه 15 میلیونه هم ولیږه ښځې ته ښځې همغه یو 10 دقیقې موبایل یې چالان و 10 دقیقو بعد نه موبایل یې بند شو ننه پورې بیا هغې سره زما یو ورور دی
کوچنۍ هغه اړیکه ونیولې وخورې ولې داسې که پیسې دې واخیسته وی زما خاوند خپله وی پیسو سره ورک شوی یم هغسې و یعنې دروغ یې جواب و ویلې څو کسانو په دې نوم د تاسو نه پیسې واخیستې 4 کسانو نور نشته قرض هم څوک نه راکوي مجبوره شو چې دغه خپرونې ته راشو کومونه چې موږ ګوري که هغوی کومک وکړي دغه کوم همکاري چې له وسه کېږي موږ به همیشه ورته دعا کوو یا همدغه لاره ده چې راغلي یو همدغه خپرونې ته نور هېڅ لاره نشته چې موږ په هغه لاره لاړ شو مور یې شپه ورځ په کوم حالات کې کله چې هم د دروازې زنځیر کړنګېږي دروازې غږي هو بیچاره اول خو غونډه شپه ویښي عبادت کوي لمونځ کوي سوال کوي چې خپل خبره چې پشکم په دیوال هغه شي که نه وي داسې درب هغه وشي وي زه دروازې ته منډه کړم لکه چې زوی مې راغی او دغه څو ورځې ناروغ دی اول هم ناروغ او بیا لږ ښه شو کوڅه کې به ناسته وه همیشه کوڅې ته ناسته وه اویلۍ کې نه راتله د لورګانې به ویلې چې مور راځه خلک به څه ګمان کوي وی خلک چې هغه ګمان کوي ودې کوي زه مې د زوی په تمه یم وی کله دې خواته ګورم چې زوی به مې له دې خوا نه راځي کله هغې خواته ګورم چې زوی به مې له دې خوا راځي د خندانه ډکه خوله او زیات ښه هلک و غیرتي هلک و همدغسې کوڅه کې ناست وي چې اوس هم لږ په حال شي کوڅه کې کښېني کور کې نه کښېني مور زه خپل هم بیخي هېڅ همداسې هغې خواته پوښتنې کوم هر څوک مې چې مخې ته راشي وایم دعا وکړئ زما نامزاد ورته بیخي نو لاره ورکه ده په موږ چې وکړو خپله چې خپل ژوند ته ګورې خسرګنۍ ته ګورې خپلې کورنۍ ته ګورې څه سوچ کوې ځان سره والله داسې سوچ کوم که نه خدای ته مې همداسې تهجد لمونځ کوم خدای دې قبوله کړي همداسې مې یو شپه سوال مالیا خدایه له دې نه مخکې د دې امتحان نه مخکې کشکې دې ما ته مرګ راکړی چې ما دا حالت بیخي نه لیدو خپل په مرګ باندې رضا وم خو دا حالت مې نه لیدو خدای ته مې همداسې سوال وکړم ماله خدایه ما ته نور مرګ راکړي زه نور نشم لیدلی دا حالت خپل خواښې ته کتی نه شم دا سپینږیری خسر ته مې پلار مې سپینږیری ده هېڅ داسې کس نه لرو چې موږ سره لاسنیوی وکړي دا ولټوي او پته یې موږ ته ولګېږي څه چې د الله رضا یې زموږ رضا ده خو دا ورځ چې ده بیخي بل رقم انسان دردی ځوروي چې پته یې ولګي چې هر رقم حالات کې خو یو سرنختې پیدا شي زیات سخت ژوند ده په موږ زه انشاءالله امید به لرو خدای مهربانه ده زموږ د دغې خپرونې د لارې نه د ډېرو هېوادوالو کورنۍ ته خوښي راغلې ده نو انشاءالله امید به الله ته لرو چې هر چا موږ سره اړیکه ونیوله د یوسف جان په اړه یې معلومات درلود انشاءالله چې موږ به تاسو سره اړیکه نیسو او حتما د خوښۍ زیری به موږ په تاسو باندې کوو بېرته راځو کاکا تاسو ته چې ته خپله کوم حالات ته ډېر ځورېږي والله زمونږ خو دا حالات ځورېږو چې زوی هم نشته دا په بد حالات کې ګرفتار یاستو په دې ځورېږو چې دا نه یې مړی معلوم دی نه ژوندی معلوم ده په دې ځورېږو څه به وکړو اخره به څه کوو داسې مړی معلوم شوی وای موږ به زړه تسلي پیدا کړې وو زړه به م جمع شوی وو اوس نه مړی معلوم دی وایي مړی نشته ویرې شته په موږ باندې ویرې شته ده سړی درک نشته حیران پال څه وکړو آخر به څه کوي دا شپږ میاشتې تاسو مسلسل پسې وګرځېدئ هېڅ معلومات لاسته درننه دا شپږ میاشتې مسلسل موږ ورپسې ګرځېدلي یاستو ترکیې ته مې زنګ وهلی بل خوا زنګ وهه بل خوا زنګ وهه خپلو خپلوان دي بهران کې دي بالاجو کې دي زنګونه مې ورته ووهل هېڅ یو هم جواب رانه کړ یو ونیول چې دغلته مونږ لیدلی یا دغلته پروت ده یا دغسې ده هغسې هېڅ حساب یې نه ده معلوم څه وکړو چاره هم نشته ده غیر د دربار د خدای نه بله چاره نشته که خدای را پیدا کړي دا را پیدا کړی به یې زه انشاءالله امید به لرو الله څخه قدم لیدونکو زو خپرونه په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ
قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر ټول ستړي مه شئ تاسو د دې خورکۍ د خپل د خاوند قصه واورېدله او د کاکاجان د زوی قصه چې تر دې دمه چې ژوند په څومره سختیو کې تېر کړی د نور له څومره سختیو سره مخ کېږي بیا هم له تاسو ټولو هغو مسافر ورونو هیله کومه که چېرته د یوسف په اړه باندې تاسو معلومات پیدا کړئ دغه انځور ده یوسف او د پلار نوم محمد زمان چې د بغلان ولایت اوسېدونکی ده که په هره خفګاه کې و زندان کې و هر ځای کې تاسو معلومات پیدا کولی شئ موږ سره زموږ په وټساپ په شمېره باندې اړیکه ونیسئ نو موږ به ستاسو د خوښۍ زیری په دې کورنۍ او په دې خورکۍ باندې کوو ځکه چې په دغه لاره کې ډېری هغه مسافرونه چې ځي له قطاره پاتې کېږي له ګیمه پاتې کېږي نو ډېری دوستان لکه د پرون د لارې نه موږ مړي او جسدونه هم ژوندي د دوی پیدا کړي دي زخمیان چې دوی په دغه لارو باندې تللي دي مړه شوي دي د مړو هغه تصویرونه ویډیوګانې مړي ورته پیدا کړي دي او که ژوندي یا زخمي کوم زندان کې بیا مو هم ورته پیدا کړي دي هغه خپل کوشش به تاسو هم کوئ موږ به یې کوو چې تر څو دغې کورنۍ ته یو د خوښۍ خبر راشي بېرته راځو خورکۍ تاسو ته چې تاسو سره خو غږېده چې دا کله په دې سفر باندې وته څه یې ویل درته زړه کې څه ویل چې زه ځمه دا وطن پرېږدم مشکلات ما ته ویلې زه ځمه نو دعا کوئ راته ځکه د افغانستان کې خو م شی جوړ نه کړ سپین ږیری پلار مې د ورځې 10 روپۍ 20 روپۍ بیل وهي د پردي ځمکو کې خیشاوي کوي زه نور دا نشم لیدلی او خپل همداسې د کار هغه نشته خپله به م همداسې په دونه پیسو مزدوري کوو 50 شپېته باندې به پټو کې د پردي خلک کار کوي په دې څه نه جوړېږي زموږ د کور هغه نه پوره کېږي زه به واده څنګه وکړم زه به څنګه دا مشکلاتونه مخکې حل کړم وایي زه ځمه نو ما ته اجازه راکړه اجازه مې نه ورکوه مال خیر ده چې هر څه تېرېږي به خیر ده مه ځه وایي زه ځمه وایي ته به هم یو ارمان په زړه کې لرې زه به هم لرم او بل دا سپین ږیری پلار مې په دې حالات کې نشم لیدلی زه ځمه چې ژوند مې جوړ کړم او دا پلار مې لږ ارامه شي نو چې زیات ارمانونه مې په زړه کې دي چې واده وکړم انډیوالان مې داسې خو نه کېږي زه د کور مصارف په افغانستان کې نشم پوره کولی حتی یو میاشت کې د یو بوجې پیسې وي زه نشم برابرولی یعنې د کار زمینه نشته افغانستان کې خو بالاخره ما ویل زه صحیح ده نو چې ته نه یې ساریږي زه بیا خدای پاماني وکول همداسې لاړه وایي زما په زړه کې زیات ارمانونه دي چې زه کله واده وکړم خپل ناموس په کور کې راولم وایي زه م همدغه اندېښنه نیولی یم همدې له وجې نه ځمه چې زموږ ژوند لږ جوړ شي ناموس مې په کور کې شي همداسې لاړه رښتیا اوښکې مې تویې کړل زیات په ژړا شوې له مجبورۍ ځمه هغه الله د زړه د څه ودرېدل ستا هملته ما هم زیات وژړلي نو له خدایه کشکې که زموږ افغانستان جوړ وی که زموږ په افغانستان کې کاروبار وی دا ځوانان به ولې داسې خپل دا ناموس پرېږدي پلار خویندې وروڼه څوک بچي پرېږدي په خپلو سترګو م لیدلی دي چې همداسې خویندې ناستې دي ډېری لکه ما غوندې څوک 10 کاله ناست دي همداسې خاوندې نشته نه کوژده یې کړې خاوندې بهر خاوندې نه یې څوک بچي همداسې پاتې دي په خپلو سترګو م لیدلی دي تر کوم وخته پورې به داسې د افغانانو ژوند ادامه لري زه وایم چې د افغانستان کې کاروبار وي هغې ولې به اول چې دغه کاروبار که صحیح و زما نامزاد ویلي که د ورځې 1.5 روپۍ مزدوري کاري که نه 200 یعنې هره ورځې داسې شته چې یو ورځ شته 10 ورځې نشته وایي داسې نه کېږي چې هره ورځ مې که نه وایي زه نه ځمه له مجبورۍ وایي ځمه له مجبورۍ لاړم د کورنۍ ټول غړي خبر ول هو ټول خبر په اجازه تللی دا د ورکې نه خبر دي ټول مور یې خویندې مور یې خو داسې حالات کې ده که نه چې بیچاره نه مرګ ده نه ژوندی ده نو پلار یې هم همداسې بیچاره معذوره ده په سترګو ګرځي ګرده زه ورسره کله کله ګرځم دغه 6 میاشتو کې چې هر چا چې ویلي دي دلته پیسې ورکړي هلته ویزه وکړي هماغسې موږ کوو خو هېڅ شی م لاسته نه دی راغلی نور چېرته لاړې پوښتنه مو وکوله چې چا درته څه ویلي هلته لاړې پوښتنه مو وکوله چا همکاري در سره څونه وکړه همکاري وشوه نه همکاري همدغه وشو چې خلک زموږ نه بغیر دغه پیسو نه چې تاسو چا درته زنګ وکړه هغو ته م ورکولې نورو خلکو ته هم پیسې درنه اخیستې دي ورغلي یاستئ نه یو 4 نفر واغېسته او ځینې زموږ یو څو دانې
خپلوانو ایران کې هغوی لږ اخوا دیخوا پوښتنې وکولې. تاسو ملایانو چاته مو راغلي وی چې هو هغه چا به ویلې چې دلته ملا ده. ملایان خو بیخي موږ عقیده هم نه کوو، خو بیا هم مجبوره وو. له مجبورۍ نه لاره چې په موږ ورکه وه چې هر چا به ویلې چې دلته ملا ده، هلته ملا ده، منډې وهلې. کوم ملا یو ملا 15,000 روپۍ غوښتي وو چې موږ داسې تعویض کوو چې د ظالمانو که ظالمانو لاس ته یې سترګې به پرې ورانده شي، را به شي. یو بل نه په خدای زما په شتون کې خواښې مې زنګ وهلی ده، یو ته 2,000 کولې، بل ته چې خیر ده خویندو ته چې 1,000 روپۍ ټول کې یو 15,000 روپۍ دلته هغه ملا ته ورکوي. خویندې ټولې خبرې بیا مقابل کې که بعضې وروسته هم خبرې شوې؟ یو دانه اوس وختو کې غزني نه راغی خبر نه و، غزني نه چې راغی خبر شو، زیات په بد حالات کې بېهوشه شو. یو جمعه هغه کې بستر و شفاخانه کې، خپل د ورور نه خبر نه و. څنګه خبره شوه؟ کور ته چې راغی مور ته ویلې چې زه خپل ورور سره غږېږم چېرته ده. همیشه به یې ما ته زنګ واهه چې ورور مې څنګه ده، چېرته ده. ما به پرې موبایل قطع کړ، زه به په ژړا شوم، خبرې مې ورسره نه شي کولی. بیا به یې زنګ واهه، ما به ورته ویل مالې موبایل مې کار نه کوي. جواب مې نه و چې ما به ورته جواب ورکړم. اوس ژوند څومره سخت ده؟ زیات سخت تېرېږي په ما. بیخي لاره را باندې ورکه ده، چې وکړم کومه خوا ته لاړ شم. د هر څوک چې پوښتنه کوي څنګه شو، نامزاد د معلومات ونه شو، هېڅ چې نه شم ویلی، همداسې په ژړا شم. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو د دې خورکۍ د ژوند قصه واورېدله او د دې پلارجان د زوی قصه، داسې ډېرې کورنۍ دي چې داسې د غم په ټغر باندې ناستې دي. ډېری کسان موږ سره اړیکې نیسي، ډېری مورګانې خورګانې، ځکه ځینې دا جرئت کوي چې ځینې نه شي کولی، ځینې دا وایي که موږ چېرته راشو هلته په خپرونه کې کینو خبرې وکړو، موږ پسې بیا د قوم او د خپلو خپلوانو خبرې چې تاسو لاړئ ټلویزیون کې ناستې وي خبرې مه کولې. زه بیا هغه دغه غږ په هغو کسانو باندې کوم چې لاس په لاس یې سره وګرځئ، ورسره پوښتنې وکوي، لکه څنګه چې دې خورکۍ ویلې چې دا خپله ورسره دغه سپین ږیري خسر چې دا هم بیچاره په سترګو باندې اوس معذوره ده، نو دا 6 میاشتې سره ګرځېدلي را ګرځېدلي دي په سفارتونو. هر چا چې ورته څه ویلي دي دوی هغسې منډه کړې ده، پوښتنه یې کړې ده، خو خپلو تر اوسه پورې چا لاس نه ده ورکړی، دوی پسې ګرځي. ډېری داسې ځوانان زموږ دغه لارو ښکار شول په دغو لارو باندې، ځکه یوازینۍ ستونزې د دوی دا ده چې په وطن کې بیکاري ده، د کار شتون کم ده، کار نشته ده. ډېری ځوانان دې ته لیواله کېږي چې په دغه قاچاقي سفرونو باندې په دغو لارو باندې دوی لاړ شي بهر ته. قاچاقي سفر هم داسې نه ده، په دې کې بیا هم ډېر لاس پکې د قاچاقبرانو ده چې قاچاقبران ډېری ځوانان د لارې وباسي، ځکه هغوی خو نابلده دي، ځکه په دې لارو باندې تللی نه وي. لومړی ځل قاچاقبره چې ورته زنګ ووهي، قاچاقبر ورته دا لاره داسې کوي چې شیشه غوندې چې هېڅ جمپ نشته ده په لاره کې، غر نشته ده، ځمکه نشته ده، هوایي بزو د پیسو په بدل کې پیسې ترې نه واخلي. نو چې کله دوی د ایران خاورې ته واړئ او هغه ډکسنو کې پورته کړه چې 20-30 نفره چې بیا نه دې خوا راتلی چې نه هغه خواته تللی شي، بیا د هغوی په لاس کې کېږي او په هغوی دې خرڅ، ځکه دوی 2 کسان لري، یو نفر دلته یو په ایران کې. دغه کوم کس چې دلته دا ځوانان راټولوي، بل کس چې دوی بیا په ایران په خاوره کې لري یا په نیمروز کې لري، هغوی ته سپاري، دغسې په یو بل باندې سره خرڅوي، دغسې اړوي. ځکه د وطن ځوانان چې کوم په دې قاچاقي لارو باندې روان دي، دا ټول
100% لاس د قاچاقبر ورسره ده چې دغه لارې ورته داسې اسانه کړي او داسې ورته جوړې کړي چې هېڅ مشکل نه شي د راځئ زه په دغه لاره باندې رسوم. نو هغه ده چې دوی هلته مړه کېږي، زخمي کېږي، په بحرونو کې کښتۍ ورباندې اوړي، نهنګانو وخوړل، د ځنګلونو ښکار شول، جسدونه د زیاترو هغلته پراته دي. تاسو په ځینو ویډیوګانو کې ګورئ چې هغه کومې ویډیوګانې په تېرو خپرونو کې ما ښودلي دي، هغه جسدونه خو څوک نه راټولوي، نه یې راوړي، د هغوی جسدونه هلته پاتې کېږي. قدرمنلیدونکو د خپرونې په دې برخه کې زه لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو، زموږ سره اوسئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم، وخت مو په خیر. ټول ستړي مه شئ. بیا هم هغه ډېری مسافر وروڼه چې دمګړې د کار په ساحو کې دي، له دغسې ستونزو مشکلاتو سره دوی مخ دي، کولی شي چې په دغو لارو تللي یاستئ، له کومو سختیو سره مخ شوي یاستئ، هغه خپلې ویډیوګانې راولېږئ چې په دغه لاره کې په افغانانو باندې، ځوانانو باندې، فامیلونو باندې څومره ظلمونه کېږي، له څومره ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي، کوم حالات سره چې تاسو مخ شوي یاستئ چې یا د قاچاقبرانو له خوا نه وهل کېږي. ځکه دغه وهل، ټکول، غلو ته په ګیر ورکول، غوږ پرې کول، لاس پرې کول، دا ټول بسته دي د قاچاقبرانو پورې. دې ټولو سره دوی خپله لاس لري. هغه ویډیوګانې تاسو سره یې کولی شئ راویلېږئ، موږ یې په خپرونو کې نشر کړو چې تر څو نور هغه ځوانان چې په دغو لارو تللي نه دي، نابلده دي، هغوی په دې پوه شي چې په دغه لارو کې دغه ستونزې، مشکلات شته دي. او د شمشاد تلویزیون دغه خپرونه هم چې ځانګړې ده د مسافرو لپاره، دوی ژوند لپاره، چې تر څو هغه ځوانان ناخبره دي، په دغو لارو تللي نه دي، په دې خبر شي چې په دغو لارو کې دغه ستونزې، مشکلات شته دي. او ډېری کسان هم موږ د دې خپرونې د لارې نه راتاو کړي دي چې موږ سره یې کورنیو بېرته اړیکه نیولې ده، پلرونو یې بېرته اړیکه نیولې ده چې زمانو داسې ورخطا کړي وو چې ځمکه راته خرڅ کړه، دوکان راته خرڅ کړه، موټر راته خرڅ کړه. خو کله چې موږ دغه 2 خپرونو ته دوی کېنول، 3 خپرونو ته هغه کومې ویډیوګانې چې تاسو پکې وښودلې چې په افغان ځوانانو باندې څومره ظلمونه کېدل، نو هغوی بېرته د خپل سفر څخه په شا شول. نو دلته خپل کورسونو ته ادامه ورکړل، درسونو ته یو 2 واړه دوکانونه مو ورته جوړ کړي دي، په هغې کې مې زمن خپلې هغه ورځنی کار هم کوي او نیمه ورځ خپلو درسونو ته هم ځي. ځکه واقعا چې په دغه لاره کې په افغانانو باندې ډېر زیات ظلمونه کېږي. دا خو هغه ویډیوګانې دي چې دوی لاس په لاس کېږي، زموږ تر لاس را رسېږي او موږ یې خپلو هېوادوالو ته ورکوو. هغه چې ډېری په هغه حالات کې څوک یې ډوم نه شي کولی، ټلیفونونه ترې نه اخلي، وهي یې، ټکوي یې، زندان کې اچوي، ورته ماتوي، لباسونو، کالیو، هر چیز ته یې ورته اور اچوي، ټلیفونونه نه وي. دغه کم معلومات دي چې موږ ته را رسېږي. دا چې دوی سره هلته نور کوم ظلمونه کېږي، له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي، هغه نو یو الله ویني، موږ او تاسو یې نشو لیدلی. راځو بېرته خورکوي تاسو ته چې دغه کوم کسانو سره چې تاسو اړیکه نیسئ یا هغوی درته زنګ وکړي چې موږ ولیده یا مړو یا ژوندی و، څه رقم تصویرونه تاسو ته رالیږي؟ اول ځل کې خو چې قاچاقبر ته م زیات زنګونه وهله چې خیر ده، یو معلومات خو موږ ته راکړه. تا خو ویلې چې یو هفته صبر وکوئ، دغلته ده، هغلته ده. اول یې ویلې چې ژوندی ده. بیا داسې وخت شو چې داسې تصویر یې راته ولېږه اول ځل کې. یو رقم تصویر و چې بیخي د مغه ځوان دغه غاښونه ښکاره کېده، خلاص نور هېڅ شی نه ښکاره کېده، د پېژندلو نه و. چې هغه تصویر ما ولیده، زه بېهوشه شوی یم، بیخي په خپل حال نه وم. چې یو وخت کې په هوش راغلم، موږ ټول ویلې ولې په تا څه چل وشو؟ ما ویل زما موبایل ته قاچاقبر یو تصویر لیږلی ده. بیا همدغسې بل ځل یې 3-4 دفعې همداسې تصویران یې راته لیږلي دي چې زه حتی کوما ته رسېدلی وم. بیا یې زنګ وهلی چې کم کې ده، ژوندی ده. یو دفعه به د موږ عکس لیږه، یو دفعه به ویلې چې ژوندی ده. بیخي موږ هم نه پوهېږو، کله به موږ ته مړه کړه، کله به ژوندي کړه موږ ته. او همدغه زما نامزد او زما ورور هم ورسره و یو دانه. دا رابلد په لاس ورکوی ده. کله چې په دوی ډزې شوي دي، دا ترکانو ډزې کړي، دا رابلد ویلي تاسو داسې پوستې باندې جګه شئ، غږ ته پوستې باندې جګې کړي دي، نور کسان یې بستلي دي. دا 2 نفر یې په لاس ورکوي دي. ځکه دوی پیسې چې که نه موږ مکمل پیسې ورنه کړو، نیم هم ورکړه. $3000 خبرې کړي، 2000 دا زما خو سر بیچاره یو نه قرض کوه، حتی د کور سامان هم خرڅ کړي پکې زیات دي پیسو کې. دی له مخکې ورکړه، د چا چې پوره پیسې و که نه هغه ورسېده. دې کې 2 دانې زموږ د کلیوالو مو هغه ورسېده، او د دوی پیسې چې نیمه و قرضه و کمې و که نه، دی هغه ترکانو لاس ته واچوه. بیا هغې له پس نه هغوی وهلې، ټکولې، همداسې زیات په بل رقم حالات کې وو. حتی زما د ورور یو تصویر شته چې وګورئ، د لاسونه کوچنی ده، زما ورور هم 14 کلن به یا 13 کلن، هغه هم له مجبورۍ همدې سره لاړه. په داسې حالات کې ده چې د دې اول ځل یې موږ دا مخ ولیده، موږ بیخي فکر ونه کوو چې دا زما ورور دی. داسې وهلی و، یو 15 ځایه سر یې پرې مات کړی، زما د نامزد په پښو کې وهلي و، هغه د پښو نه پاتې شوی و، هماغه مغز سر کې پاتې شوی. زما ورور
وایي زه یو ځای پورې مې ځان ورور دې بېرته راغی؟ هو چې زه کلي ته ورسېږم یو چا ته وایم چې ما سره م کومک وکړي او زما د اوښه یم راجګه کړي. وایي زه چې دې نه لږ دې خوا راغلی یم یو 10 کیلومتر لاره. وایي زه بېهوشه شوی یم غلو جګ کړی وم. وایي غلو چې زه په هوښ راغلم ویلې چې قاچاقبر دې څه نوم لري. وي بیا د هغې نه پیسې واخیستلې. بیا بېرته زه خپګاه ته لاړم. ما ویل چې هلته زما وخېده. وي ګروپونه یې واخیسته. وي هغې پسې لاړل. اول یې ویلې چې موږ پیدا کړې ده فلاني خوابګاه کې ده، دا به تا سره یو ځای کړو، تاسو ته بیا ګیم ودرکړو. زما ورور ویلې چې زه په کوم حالات کې زه ګیم میم نه پېژنم، زه خپل ځان نه پېژنم، زه تشناب ته نشم تللی. دونه وهلې خوړلې چې 3 ورځې د تشناب ته نشو تللی. هغې ویلې څنګه وي په زوره تاسو ته ګیم درکوو. هماغه بعضې خلک ویلې چې دا ایتان نامزد ته بیا ګیم ورکړی ده. یو ځل یې ویل چې موږ بیا ګیم ورکوو، دا اخوا ته شهیده شوی ده، ترکیې خاوره کې ترکیې خاوره کې شهید شوی ده. بیا ویل چې نه موږ نه ده پیدا کړی. هر رقم خبرې کوي، نه پوهېږي چې کوم خبره حقیقت ده. خو ټول کار د همدغې رابلدو قاچاقبرو کوي. دوی پیسې چې و پوره نه و دی په لاس ورکړو، هغوی وبستلې او نورې. اوس د قاچاقبر شمېرې ټولې بندې دي؟ ټولې بندې دي، نه جیږي. د ورځې 50 زنګ خو موږ ورته وهه، 100 زنګه همداسې خسر مې ټولو زنګونه د یو هم نه جیږي. اوس خپله کورنۍ د خسرو کورنۍ خپله په داسې وضعیت کې ژوند کمې خوا روان ده؟ هېڅ نه پوهېږم. زه خو همیشه هر دقیقه کې داسې ورکړم چې خدایه په ما خو لاره ورکه ده، یا مرګ یا له ایمان سره خاوند مې راته راکړې. اول ایمان بیا مې خاوند راته راکړې. که د هغې پته نه لګېږي نو ما ته مرګ راکړې. ما ته خو مرګ پکار ده، ما ته هېڅ ژوند کول نور پکار نه. دغه 6 میاشتې کوم سیالات کې هېڅ معنا نه لګي ما ته دا ژوند چې زه ژوندی یم. زیات سخته تېرېږي په موږ. دا شپې همداسې ویښه ناسته یم، بیخي خوب نه لرم. حتی د خوب ګولۍ کله کله مور مې راکوي، دا واچوه داسې نه چې لیونی شي، دا د خوب ګولۍ وخوره. بیا کله کله د خوب ګولۍ اچومه. هماغه خوب ګولۍ اوس راته یو مرض پیدا کړی ده چې ګرځمه، ګرځېدی نشم، زیات داسې زړه مې رپېږي، مرض غوندې راته پیدا شوی. کاکا جانه اوس د کور اقتصادي وضعیت په څه ډول ده؟ خپله هم په 30 افغانۍ باندې ورځې کار کوئ، څنګه خپلې ورځې چلوئ؟ والله نو الله پاک یو څوک الله پاک واسطه ده، الله پاک یې رسوي په هر رقمې خدای پاک یې رسوي. او بالکل ځکه الله پاک هم وایي چې تاسو حرکت وکړئ زه به برکت وکړم که نه. ګرځو دا د پرون څله یو 90 روپۍ مې کار کړی. لاسو ته یې وګوره، پرون مې 90 روپۍ کار کړی. دا بیلچې باندې دا بیلچو باندې شوي ده په 30 افغانۍ 90 افغانۍ باندې ورځې سهار نه تر ماښامه بازیګر بیل وهي. بس که تورک په 30 روپۍ پیدا شي او 10 تورکه پیدا شي 300 روپۍ کېږي، او که پیدا نه شي نو هغه د 3 تورکه پیدا شي 90 روپۍ کېږي. نو پرون مې 90 روپۍ کار کړی، نن مې هېڅ لاړم نه کار مې هم نه ده کړی، یو تورک مې پیدا کړی و. هغه ما هغه ته به لاړ شم، هغه به ووښم، بیا به زه دې خوا راسم. هغه مې چې کتلې وخت 8 بجې هلته یې غوښتی دی. بیا ما ویل چې 8 بجې پورې خو دا ډېر وخت ده، زه ما ویل نه ورځمه، تورک به پس 1 بجې یا 2 بجې ووښم، لاړ به شم کار ته. نو بیا راغلم، زه د خپرونې ته راغلم. خپرونې ته راغلم، اوس حالات دغسې ده، نو چې نسته ده، نو میدان کې ګرځو. خدای مهربانه ده، بیا هم خدای مهربانه ده. نو کارونه بارونه بیخي نسته ده، بیخي وضعیت هم ډېر خراب ده. څه وکړو؟ چاره هم نسته ده. زه خدای مهربانه ده انشاءالله امید به الله ته لرو، په امید به ژوند کوو. ډېری ځوانان زموږ په دغو لارو باندې لاړل، تر دې دمې مړي ژوندي ورک دي. کورنۍ ټول عمر د غم په ډغر ناست چې نن به راځي سبا به راځي، نن به راځي سبا به راځي. ځینې ظالمان هم بیا داسې پیدا شي چې په یو نوم په بل نوم باندې دروغو تصویرونه یو شی بل شی رالیږي. دا فکر نه کوي چې دغه کورنۍ سره دغه پیسې شته دي نشته دي. نو کورنۍ مجبوره ده کار څه کوي، ته ورته باید هغه پیسې برابرې کړي د خپل زوی د خپل اولاد لپاره چې د هغه خوشخبري ترلاسه کړي، د هغه د ژوند اواز ترلاسه کړي. نو ځینې داسې ظالم خلک شته چې لکه تاسو کومې ویډیوګانې تصویرونه رالیږي چې ما پلانکي ځای کې لیدلی او ما پلانکي ځای کې لیدلی، پیسې راولېږئ زه تاسو ورسره غږوم، معلومات یې کوم. تر دې دمه څومره پیسې خلکو ته ورکړي؟
تقریبا 8 میلیونه یو نفر واخیسته تومن، 15 میلیونه یو بل ښځې واخیسته او 6 میلیونه یو بل نفر و. همداسې چې د وکیل په هغه باندې موږ سره ځان معرفي کړی چې زه وکیل یم. ما ته د سفارت له خوا نه یو مکتوب هغه واخلی او زما د نوم هغه پکې ولیکئ چې زه ځم زندان ته. 6 میلیونه هغې اخیستي وو او 15 میلیونه 4 کسو پیسې اخیستې، همداسې 15 میلیونه 6 میلیونه 8 میلیونه زیاتې غوښته، خو موږ ویلې چې نشته، ناچارین ده. ډېرې زیاته مننه کوو خورکۍ. بس انشاءالله امید به لرو الله هغه د خپلې وس توان څه کومک چې زموږ په وس کې نو هغه به در سره حتما کوم. ټولونه سلامت اوسئ، خوشحاله. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوو چې د خپرونې تر پای شیبو مو راسره ملتیا وکړله او رباط خپرونه مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا هم په لوی او بښونکي مهربانه خدای سپارم. هر چېرته چې یاست یا خوشحاله او سوکاله ژوند د خدای